بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو زه راغلی یم پېښور ته په یو هسپتال کې چې راغلم. ما خپل مریض راوړی و چې دلته مې وکتو یو افغان ورور ده، هغه دلته پروت دی. پاکستاني ورونه یې د کوهاټ اوسېدونکي دي، شینواري دي، په کوهاټ کې ځنګل خیلو شینواري دي. هغه ورونو په د کوهاټ په زړې اډې کې دغه هلک ځان باندې پټرول یا څه شي نه اور ورته لګېدلی دا سوځېدلی ده. دغه پاکستاني ورونو 15-14 ورځې کېږي په دغه هسپتال کې ورسره تېرې کړلې او دغه هلک وارثه هېڅوک نه معلومیږي. او د دغه هلک معلوماتو دپاره زه دا خبره د ټولو شیرکوم په فیسبوکونو باندې چې د دغه هلک نو د دا د افغانستان د ننګرهار د خوږیاڼیو د زاویې ده او په کوهاټ کې دی راغلی. ورته نوم یې عمر ده، د پلار نوم یې حیات الله ده، بل ترې دلدار شاه نومېږي او بل یو ترې ده هغه عبدالله نومېږي. نو مهرباني وکړئ دغه ورونو چې دا په پېښور کې پروت ده او چې هر څوک یې پېژنئ زر ته زره به دا د شیرکوم په د زاویې د ننګرهار د زاویې نه راغلی په خپل سر باندې وارث صاحب پرې نه دي خبر. دا کوهاټ ته راغلی او په کوهاټ زړې اډې کې د لارۍ اډې کې دا سوځېدلی و او دا شینواري وروڼه دي چې هغو دلته راوړی 15 ورځې او 14 ورځې کېږي په د پېښور هسپتال کې. مصارف دا وروڼه په خپل جب نه کوي، هېڅ چا نه کومک نه ده غوښتی. کور دې آباد یا هغه دنیا ګوري گزار کړي او الله تعالی دې اجر ورکړي. زه دغه شیرکوم په فیسبوک باندې تاسو ملګرو نه هم غواړم چې دا شیر کړي چې د افغانستان ننګرهار خوږیاڼي خلک ټول پرې خبر شي او دغه هلک وارثه پیدا شي، خپل وارثه ته موږ حواله کړو. سمه ده دا یې نزدیک نمبر درته ورکړي چې هغه